ګرانو کتونکو کو ستاسو د ټایم ټریول مووي خوښوي نو دا یو داسې ماشوم ده چې هغه د 1990 نه 2022 ته لاړ شي. د کهانی په شروعات کې موږ د تیو په نوم یو شیطان الګ ګورو. د خپل چې کوم د سکول کامې دا په نورو الکانو لیکي. د هغې مین ریزن دی دی ول ګیم ورکي واړه ګیم کوي او د کام لیکي او د خپل کور ته همیشه په کړکۍ راځي په پیپ لپاسه خېږي. د کیله خوري د کیلې پوسته کې ښکته غوزار کی په د باندې आवाज ونه لګي. دی وایي چې دا کیلې د پوسته کې چرته لړ دی خو څه आवाज هم ونه کو. دی زر زر خپل د چت نه ښکته راکوشي چې کته وګوري کیله نه وي. د خپل سکیټ بورډ راوالي دا غوزار کې دا د مخامخ غیب شي. دی ډېر زیات اریان شي چې دا لا څنګه چللی. دی یو ګټه وته هم غوزار کی د یو وروري اوسکر دی راشي په منډه. اوسکر ته دا خبره کوي چې داسې پورټل دی ردوی یو نیای خو ردنه د اوسکر خپوي. د هغې مین ریزن دا وي تیو خپل د مور د ریسرچ څه پیپرې وي هغه د شلولې وي او د هغې نه جازونه جوړ کړي. یو اوسکر ته دا د ویلو کوشش کوي چې ماته یو ټایم پورټل میلاو شوی دی خو اوسکر ته د په خبر یقین نه کوي. د اوسکر دا مطلب چې د زما مذاق وړاوی دی. یو ورځ د مور اچانک غیبه شوي. د تیو دا مطلب چې زمنګ مور د چا سر تښتېدله. د اوسکر دا مطلب چې زمنګ مور یو قابله ساینټیسټه وه او هغه ضرور نه ضرور چرته ټایم پورټل هغې ته میلاو شو. د اوسکر دا مطلب چې زه د خپل د مور ریسرچ پوره کم او خپل مور څه طریقې سره واپس راولم. هغه په څه ټایم پورټل کې پساو شو. د دې دواړو وروڼو ډېر سخت نالګي وي خو د خپل نیا مخامخ غږ نشي کولی چې نیا یې لاړه شي. د اوسکر دا تیو بیا ووایي خو دا تیو ته په تلو تلو کې یو کنځل هم وکړي. د دې د وجې د اوسکر یو کچوی ساتلی هغه والا د پورټل کې گزاره کی. اوسکر پسې پوره کور چاند کی خو د تر دا د کچوه د تنه میلاویږي. د میسینګ پوسټر هم په خارونو کې ځای په ځای کچوه چې وي دا د زړه نه زیاته خوښوي. تیو ته د خپل غلطۍ احساس وشي چې زمانه ډېره غټه غلطي وشوه. د خپل بیک راواخلي او د په خپل هم هغه ټایم پورټل ته ورټوپ کی. دی چې کته راشي دی چې وګوري د چې سره گزار کړي وي هغه هر سره پراته وي کچوه هم پرته وي. د دا راواخلي او لاړ شي کور ته. دا په کور کې پریدي او غلې غونته اوده شي خو په سبا لا دا عجیبه غونته کار وشي. اوسکر چې کم وي هغه ځان تیار کی هغه د کار د پاره لاړ شي. اوسکر عمر بړاو شوی وي. اصل کې تیو چې کم دی هغه د 1990 نه 2022 ته راغلی وي او د ضرور چې کم اوسکر وي د یو فزیک پروفیسور وي. د یو شوپ ته لاړ شي. د هغه کس ډیوډ نوم وي او د دې ډیوډ یو لور وي دا چې د دې الینا نوم وي. اصل کې دا دواړه ښه زبردست ملګري وي او اوسکر چې کم وي د الینا د بچپن نه رده خوښوي خو د الینا واده د بل چا سره شوی او ردې دوه بچي وي. د اوسکر په زړه کې د الینا د پاره وسم محبت وي ولې چې ردې طلاق شوی وي. بل طرف ته تیو راپاسي او د په دې کور کې ګرځي. د دا کچوه راواخلي او خپل د نیا خواته راشي. د نیا عمر یې بړاو شوی. اوسکر چې کله په تیو نظر شي نو دی بېهوشه شي په دغه ځای کې چې کله په وش کې راشي. دی درته وایي چې تیو دا تیو ورته وایي چې واو دا خو زه یم خو دا راته وایه چې ته څوک یې او تا ته زما د نوم څنګه پته ده. په دې ځای کې ورته اوسکر وایي چې غرق شوی زه ستا مشر ورور یم. دی ورته وایي دا څه وایې ته په یوه شپه کې دومره غټ څنګه شوې دروغجنه. اوسکر ته لږ ساعت بعد پته ولګي چې دی د 1990 نه 2022 ته راغلی دی. رده په زړو خبرو باندې بیا شروع شي چې ما د خپل د مور ریسرچ پوره کوو تا د هغې هر سره شلولي وو. دی ولا خپل د مور یو تصویر ورکوي چې ردې نه شاته ټایم پورټل دی او زه ردې پورټل په ذریعه دلته راغلی یم. او دی ورته وایي چې زه اوس په څه طریقه واپس خپل دور ته ځم که نه زما نیا به ماته ډېره سخته ښکارېږي. دو راشي ټایم پورټل ته. دی پکې یو ګټه غوزاره کې خو دا ګټه غیبه نه شي. دی وایي چې دا څنګه چل دی. دا اوسکر ورته وایي چې دا لازمي نه ده چې په کومه لاره ته راغلی ته به په واپس هم په هغه لاره ځې او دا ټایم پورټل چې دی دا څه ګپ خو نه دی. اوسکر د دې په باره کې سوچ شروع کړي. دی خپل یونیورسټۍ ته لاړ شي خپل د پروفیسر سره د دې په باره کې ډسکشن سوچ کوي. دی پروفیسر ته ووایي چې داسې ټایم پورټل په ذریعه زه خپل د ورور شاته لیږم. دا پروفیسر ورته وایي دا 2022 دی د ټیکنالوژي اعلی دور دی خو ټایم پورټل په نوم څه شی نشته ورکېږه ردې ځانه پاگل شوی کو. دې دواړو وروڼو ته پته ولګي چې دی په دې یقین نه کوي. دی د قضیې نه د دې واپس د خپل ورور سره راشي. په دې ځای کې د اوسکر په موبایل باندې یو تصویر وباسي. تیو ورته وایي چې دا څه شی دی. دا ورته دا 2022 موبایل دی دا ګوماولو والا موبایل نه دی نه په دې کې څه تار شته. اوسکر تیو راولي او دی شانت کې درته وایي چې اوس په څه طریقې موږ به تا 1990 ته واپس لیږو. تیو درته وایي چې د مور او کاغذونه چې کوم وو د هغې یو پرچي وه ما ستا د پریشانۍ دپاره هغه په یو بوک کې بنده کړې وه د هغې نه موږ ته څه لاره میلاویدی شي.
دو راشي د دغه بوک په باره کې د خپل نیا نه تاسو کې نیا وته چې هغه بوک خو ما ډیوډ لا ورکړی وو په دې ځای کې اوسکر سوچو کې او تیو ته ووایي چې زه به ځم په ډیوډ پسې د هغه نه به بوک رالم خو ته د کوره بار بالکل روانه وې ورته وایي ټیک تا ټیو سار راشي یو غټ مول وي په هغه کې د یو ګیجټ ویني دی ډېر زیات آریان شي او خاص تر کې دی چې کله دا ګیجټ ور واچوي دا وی آر هیډ سیټ استعمال کی او دا په غلطۍ مات کی دا کاونټر چې کوم منیجر وي دا اوسکر ته आवाज کی او د اوسکر نه پیسې واخلي اوسکر دته و چې تا ته مانه ویل چې د کوره بار مروزه ته ولې راوته باندې د ډیوډ سټور ته راشي ډیوډ ته و چې ا ډکشنری څه شو ډکشنری دی وته چې اپا کور کې د پدې څخه کې د لور راشي الینا چې دا ویني چې الینا دومره غټه شو ده او دومره خپلې ده دا الینا و چې دا څوک دی ته زما د نوم څنګه پته را پدې ځکه وته دا اوسکر و چې دا زما د تر زوی دی دا خبره بدل کی د الینا د خپل کور ته بوزي او دله ا ډکشنری ورکی د زر د ډکشنری نه د کې چې کوم د ټیم پورټل یو پرچوي هغه راوالي او بل طرف ته تیو د الینا د زوی سره کینی گیم کوي د چې دا گیم نه داسه عجیبه گیمي او اوسکر وته وای چې راځه زمونږ ټیم پوره شو چیزو او د الینا وته وای پرې دا هغه د وړو سره ځان له گیم کوي ناس پوي دی بزستا کور ته راولم د الینا دا بچی د اوسکر مذاق وړاوي چې تا ته د دې گیمونو په باره کې هم پته نشته دی او ته چې مړ موږ ته څه پته ده اوسکر او تیو خپل کار شروع کې ټیم پورټل تلاش کولو د ځان سره ګیندونه راغستي او د دې پرچې په مطابق چې د تکم کمزې کې ټیم پورټل ښکاریږي د اغازه کې ټرایانې کوي چې موږ دا ګیندونه غزار کو ګین په ذریعہ موږ ته پته ولګي خو د ناکام شي په دې ځکه اوسکر وای چې ما ته تخکاری چې کالکولیشن زمانه غلط شوی دی سبا له دو شاپینګ مول ته لاړ شي دا لینا چې کومه ده د تیو لا یو خپل شرټ واخلي تیو چې دا شرټ بدلی دی انګلیش کمیټری کوي د فوټبال په باره کې د لین ته پته ولګي چې دا خو تیو دی دا وته وي چې ته خو تیو نه دی وته چې او زه تیم الینا وته چې ستا خو د وسه پورې اډو عمر نه دی بڑاو شوی دی وته چې د 1990 نه 2022 ته په ټیم پورټل لاغلم د الینا ډیره زیاته آریانه شي چې دا څنګه کېدی شي او خیر د دې پړه کې لږ شک پاتې شو خو بل طرف ته شک پکې ضرورت نه ځکه چې ردی مخامخ اماشمي دا د پخې خبرې د پاره د اوسکر خوا ته راشي او دا غنه د په باره کې تاسو کې چې دا ستارور تیو د دیوته چې او دیوته چې ټیم پورټل درې طریقې سره یو داسي چې ته وته ورټوب کې هغه تاسو دا یو بلې دنیا د دی بوزي چې ستاسو راتلو پته نه لګي او بل ټیم پورټل دا چې تا د ټیم نه مخکې بوزي او دریم پورټل دا دی چې تا خپل سمې ته واپس بوزي دو په دې دغه باندې ریسرچ باندې کار اسٹارټ کړي چې موږ څه طریقې سره داتیو واپس د 1990 ټیم ته ولېګو او دو په دې باندې سحر ماخام کار اسٹارټ کړي بل طرف ته دا لینا چې کوم د دار دی اوسکر خواته هم راشي ردی د وجه اوسکر ډیر زیات خوشاله وي ولې چې داسې زړه ما شو کده چا خواته وي نو هغه لازمه خبره ده چې په اوا ګرځي دی دوانو په دغه باندې کار اسٹارټ کړي خو بل طرف ته الینا خپشي چې اسنه تیو واپس لاړ شي او زمونږه ژوندۍ چې کومه ده د ټیم بدل شي ځکه زما دوه ماشومان دي او زه نه غواړم چې زما د ماشومان زمانه پاتې شي زه خپل د ماشومان سره ډیره زیاته مینه کوم د دې د وجې زه نه غواړم چې شاته ژوندۍ کې زما په ټیم کې چینجینګ وشي او زما لایف برباد شي ولې چې زه د خپل ماشومان سره د حد نه زیاته مینه کوم تر دې خبره داسې ال روباسي چې دوانه ټایم لاین چې څنګه دی اوم اخکسی وي او دا بدل نشي بل طرف ته تیو د الینا د بچو سره ځان له جدا ټایم پورټل تلاش کولو کوشش کوي چې ته خپل ټایم ته ځان سره بوزم نو د الینا د دوه بچي په هغه ټایم کې ویني د مطلب دا چې په دې دنیا کې بدوي دوی یو سمندر خوا ته لاړ شي د قزه کې تیو یو ټایم پورټل کتلوي او د دغه ټیم پورټل ته ګټه گزار کې ټرای وکړي اوشتي او بیا وته ته ورټوب کې د الینا د ماشومان نه غواړي خود بیا هم د ټیم پورټل ته ورټوب کې خود د چر د اوبو نه راوځي د چې کم غر نه ټوپواله خار نه هغه خار بالکل غیب شوی وي یعنی دور د خزانه تاسو زه ترالل چې په دې ځای کې اوس په دې ټیم آبادی نشته او د چې په کې په کم ټیم کې انو تشه آبادی وا دو ډیر زیات آریان شي چې آخر د پوره کله د خزانه په لږ سات کې چرته غیب شو او د خپل د ټیم نه ډیر زیات مخکې ټیم تراغلی یعنی په داسې ټیم چې په کم ټیم کې ردو نیا نیکه په د قضیه کې او په د غزانه کې څه آبادیانی نیوی بل طرف ته لینا او اوسکر هغه په دو پسې ګرځي چې تو چرته غیب دو سوچ کې چې تیو با 2022 ته خپل ټیم ټیول ته تلوي د دې د وجې د کوډینیټ وګوري او د لاړ شي او ټیم پورټل پیدا کی چې مونږ 2022 ته پتیو پسې لاړ شو او دا غنه د الینا ماشومان راولو
بل طرف ته دو 1944 ته راغلی وي، د دو سره په جیب کې پیسې نه وي. د دې د وجې دوی وایي چې راشه موږ به د خلکو ته میجیک شو کراو کو، په بورډ په یو نوم لیکو او د یو کس په سترګې بندې وي او خلکو ته به دغه نوم وایو. اصل کې دوی په دې غوږ کې هینډ فري لګولي او بل طرف ته ورته دا بل ماشوم وایي چې دې ټیم کې دې هلک په دې بورډ څه لیکل دي. د دې د وجې دا خلک چې دا وګوري چې د جنۍ سترګې بندي او په بورډ چې څه لیکل دي د دې په باره کې دا الصفا صفا وایي، دا خلک ډېر زیات آریان شي چې دا خو څه عجیبه جادوګران دي. بل طرف ته دوی دې طریقې باندې په دغه ځای کې پیسې وګټي، خو په ده پسې پولیس راشي او دوی چې څنګه پولیس ویني ولې چې دا غیر قانوني کار وي، په داسې تماشې کول. د دې د وجې دا واړه سیټي وایي او د دغه ځای نه د پولیسو نه ځان وتښتئ. بل طرف ته په دوی پسې یو انجانه کس راشي، دا درې واړه کډناپ کړي او د دوی زندګۍ ته ډېره زیاته خطره وي. بل طرف ته اوسکر او الینا یو ټیم هوټل وي، دوی دقې ته ورټوپ کړي او چې 2022 ته ځان ورسوي. الینا چې کله د ټیم هوټل ته ورټوپ کړي او دا چې د بلې دنیا ته راشي دا ډېره زیاته آریانه شي چې دا څنګه چل دی، ما په رښتیا ټیم ټریول وکړو. هلته د یو میسنګ پوسټر یې لګېدلي ولې چې دی په 1990 کې غیب شوی وي. بل طرف ته دا ماشومان خپل ګینګ لیډر له راولي. ګینګ لیډر ورته وایي چې دا ماشومان دې څه له راوستل. دی ورته وایي چې دوی ته زموږ سیکرټ کوډ پته ده. دا مشر ورته وایي چې د څه سیکرټ کوډ. دی وایي چې د سیټیانو کې خبرې کولې چې کله په ده پسې پولیس رالل دوی یو بل ته سیټیان نیولي او دا خو زموږ د دې ګینګ کوډ ورډ ډېره دی د وجې دوی ته زموږ د ګینګ باره کې پته را دې ځای کې د تیو نیا راشي. دا په دې ټایم کې ډېره ځوانه وي. تیو چې خپله نیا ویني دی ورته ډېر خوشحاله شي او ورمنډه کې په خپلې نیا پسې او خپل نیا له غاړه غاړی ورشي. د هغې مین ریزن دا وي چې په 1944 کې د نیا چې کومه وه هغه بالکل ځوانه وه او هغه د ډاکوانو د ټیم مشره وه. اصل کې دوی د حکومت خلاف وي خو دوی د عام عوام سره ډېر زیات خف چلیږي. تیو ته پته ولګي چې موږ دلته کې سیف یو. بل طرف ته په 2022 کې اوسکر خپل کور ته لاړ شي چې موږ دلته کې تیو پیدا کړو چې تیو کوم ځای کې دی. دوی المارۍ لټوي خو په دې کې د اوسکر آواز راشي او دا دواړه په یو المارۍ کې ځان پټ کړي. دلته کې اوسکر ډېر زیات ژاړي په تیو پسې ولې چې تیو د ده نه په دې وخت کې ورک شوی وي. دلته کې تیو ته پته ولګي چې موږ د دې ځای نه نشو وتی خو راشه خپل د نیا سره یو تصویر جوړ کړو. کیدای شي چې اوسکر 2022 ته لاړ شي او هغه ته پته ولګي چې موږ کم ټایم لاین ته راغلي یو. د دې د وجې د خپل نیا سره تصویر وباسي. اوسکر چې خپل کور ته راشي دی چې د خپل نیا تصویر وګوري دا تصویر په دغه ټایم کې دیکھتے بدل شي او په دې کې د اوسکر او د الینا دواړه ماشومان هم راشي او د په دې باندې پوره تاریخ لیکلی چې دا کم وخت دی. د دې د وجې اوسکر ته پته ولګي چې د 1944 ته تللی او پورټل چې په کوم ځای کې دی د هغه کوډینیټ یې پکې هم ورکړل دي. په دې ځای کې اوسکر ووایي چې موږ به 2022 ته ځو او د هغه ځای نه به بیا د ټایم پورټل ته لاړ شو نو موږ به 1944 ته واپس ورسو. ولې چې موږ کو اوس د دې ځای نه لاړو نو موږ به غلط ځای ته لاړ شو. د دې د وجې اوسکر او الینا 2022 ته واپس لاړ شي او بیا چې کوم کوډینیټ په دغه ځای کې تیو ورکړی دو هغه سمندر غوط ته لاړ شي او د دغه ځای نه 1944 ته واپس ځان راورسوي. په دغه ځای کې دوی ته هغه ډاکوان ولاړ وي او ډاکوان دوی راونیسي. ډاکوان دوی ته سیټي وایي او دا سیټي خو اوسکر لا هم ورځي ولې چې دا د نیا وي. د دې د وجې د ډاکوان د ټوپک ښکته کوي او دوی د اوسکر نیا خواته بوځي. الینا چې خپل ماشومان وګوري دا ډېره زیاته خوشحاله شي. بل طرف ته تیو په دې ټایم کې خوشحاله وي، دی خپل ټایم ته نه ځي. اوسکر ته د سره کینی دته وایي چې ټیک ته چې ته زما رورې او تا ته پته نشته چې زه ستا سره څومره مینه کوم او چې کله ته زما نه په 1990 کې لاړې نو تا ته پته نشته چې په هغه ټایم زما په جړا څه حالاتو کو چېرې ته هغه ټایم ته لاړ شي نو ته به پخپله په جړا شي. په دې ځای کې ردو دا نیا راشي. اوسکر چې پیلې ځل خپله نیا ویني دی ډېر زیات اریان شي چې زما نیا دومره ینګ او ښایسته ده. بل طرف ته دوی په یو ګاډۍ کې کینی د دغه ځای نه وباسي. د دې نه چې دا کوم ډریور یې د دوی پته ولګي چې دا را اوسکر دلی نیکه دی او د اوسکر نیا د دې ډریور سره مینه کوي. دوی د دغه ځای نه واپس خپل ټایم پورټل ته لاړ شي یعنی 2022. د دې ځای کې دا تیو چې کوم دی د خپل د اوسکر رور ته وایي چې زه د دې ځای نه نظم ولې چې زه په زما مور او پلار نشته. خو دا اوسکر درته ووایي چې ستا د تلو نه بعد زما چې کوم آلات دي تا ته پته نشته چې په هغه وخت کې زه څومره په جړا ما جړلې دي او ته لاړ شه او زما بچپن او ستا بچپن تا ته زما ډېر زیات ضرورت دی او زه به ستا ډېر زیات خیال ساتم.
تا ته پته نشته چې ستا د تلو نه بعد زما څه حالات وو. ته خپل ټایم ته لاړ شه، زه به تا سره ډېر زیاته مینه کومه چې ته کله زما مینه وینې نو تا نه به هر سره هېر شي. تیو پړه جوړه نه وي خو دی 1990 ته لاړ شي، ده ته چې اوسکر میلاو شي، اوسکر ډېر زیات خوشحاله شي. د ده د نیا هم خوشحاله شي. د نیا دې تپوس وکړي چې ته چېرته تللی وې. دی ورته په دروغه یو کهاني شروع کړي چې زه داسې یو ځای ته تللی وم. د دې دنیا نه بلې دنیا د 2022 ته د اوسکر په ده یقین نه کوي. ده ته د تیو د تصویر مخامخ لګولی وي. اوسکر وایي چې دی دروغ وایي چې د ټایم ټریول کړلی، خو په دې ځای کې ورته تیو درته وایي چې زه 2022 ته تللی وم او ستا ډېره ښایسته زندګي وه. دی درته یو سمارټ فون وښیي. اوسکر چې دا فون ویني دی واقعي اریان شي چې دا فون خو په دې وخت کې نشته او کیدای شي چې تیو په رښتیا بلې دنیا ته ټایم ټریول کړی دی. دې نه بعد دا دواړه وروڼه دا فیصله وکړي چې موږ به دې پهله ټایم ټریول نه کوو. بیا څه وخت پس موږ ته وښیي چې دوی ته بیل ګنټې بجاو شي. دا تیو اوسکر ته وایي چې پاسه ستا معشوقه راغله، اوس خو سره د زړه مینه بیان که، ولې چې د هغې خاوند مړ شوی دی او هغه په دې ټایم کې یوازې ده او تا ته د هغې ډېر سخت ضرورت دی. د دې نه تیو ده ته جان بوجھ کې په بچپن کې دا نه ویلي چې ده د الینا سره واده وکولی چې دوی ته واده اغوستې وه چې موږ به ټایم لوپ نه بدلو، د هغې د وجې به ستا ماشومان نه وي. خو اوس خو صحیح ټایم دی، د هغې خاوند هم مړی او تا سره خپل د مینې اظهار وکړه. د دې نه بعد د دې دواړو په خوشحالۍ واده وشي. بل طرف ته موږ ته یو 3 بکشوګان وښیي چې ردو مخامخ یو ښځه راشي په پینټ شرټ کې. دا د یو پورټل نه راکوزه شي. دا بکشوګان چې دا ښځه وګوري اصل کې دا رتیو او د اوسکر مور وي او دا چې کوم دور ته راغله دا 1917 وي، یعنې دا ښه مزید شاته راغله، 300 کاله نور هم شاته.